خانو ها هغه کټي بدمعاش نه دی په غونډ کلي کې یو چرچره کټي بدمعاش داسې او کټي بدمعاش داسې او دونه بریتې پرېښي دي چپ 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 چې ما ته هغه نوم مانخلې زما نوم توپاني بدمعاش دی او کله چې زه په توپان کې راشم زه بیا دې ته نه ګورم چې دا میږي دي که چونډک ته خر ته زراور او که زمری دی چې هغه نوم ما ته وانه دی خانو دا خبره پرېږده هغه معجبینه یو جنیره هغې چې ته لیدې یو مړه ده را باندې داسې وې نو بس الله پاک خو ماله ډېر زیات حسن راکړی دی ته ګورې نه لکه دا زرکې په شان مې راځړې سترګې صرف دغه برېت مې په دې وجه وویل خدای دې تباه کړي خو که شوملې مې به اوس کړې او که چای مې به اوس کړې وروره برېت مې باغون ډک شو نو هغه راته فریاد وکړو چې وروره دا داسې چلې کار ته غلط کې او برېت زما څخه شي دا برېت مې ځکه واړه کړی خانو معجبینه دا هم وایي چې میلاوېږم خو میلاوېږم خو لږه خرچم پکار ده یاره ډېر ټوکبار یې که نه یاره خو دې چینډک ته راوګوره نو ربیا جی بیا معجبینې ته ووایه چې پیسو سره به یې وتلم چې غم ونه کړې خوښه مې ده خانو نو بیا راځې ځې چې ځو یاره نیکه دغه توپاني بدمعاش خو ډېرې چرچې روانې دي په دې کلي کې اوري راشه که تودېږې وایم دې به ما سره څنګه مقابله کوي وا ته زما دې بریتو ته نه ګورې د هغه خو نه برید شته نه سیقه شته نه وجود شته او نه د مخ اکسپریشن شته زما خو شکر دی هر څه شته وایم که یوه ډغره مې وله ورکړه نو ته په خدای باور وکړه چې د دې توتکۍ نه دله واړومه خانه لکه ممولخ در باندې کم دی بس لاړې ځه چې ځو راځه ځه چې ځو راځه مريفيا خانو کو دا تور سندانه دي او کو دې مال مخې لراغې کنه نو یاره ما دې خودوي کنه لکه د تور خر په شان داسې بریتې نه دي دا مې به داسې د بیخ ایستي وی باسه ته خان دا ویخه اول خو په ډس کوم او کو چرې د ډس نه بچو نو بسیره ته به سره سکه زه به اوس لال کوم اورا کټې والا لري کنه کټې به بالکل لالوم خنو به داسې کار دي نو ورځو به زه چې ورځو اچھا نیکه ما وی چې دا برید دی لږ دی سکو کې نه وی یاره وایم خو چې دا 2 میله ده داسې پراته وکړم پېژې او داسې د خپو ته یې دله ونیسم نو ته قمقل نه تا ټوله بدماشي خو په دې سکو په دې بریتو کې ده که دا دې رانه کټ کړل بیا خو دې رانه ګیدړ جوړ نیکه نو ما خو درته څه خبره وکړه اورې ته چې اوبه څکې نو ټول برید ته په جام کې لامبو ووایي نو ما خو درته سمه خبره وکړه لږه دې ووایه بس کار ما بیا خبره دې وکړه مه کوه دا خبره سړی را روان دی دې تباه کې هغه اوښې خورې په لار کې ولاړ دی اوس په څه کوو دا د پنجابیانو سانډا یا دی اوښې خو به د بصري زه په داسې کوم په شړه خوله کې یاست او اوښې نه دی ورځه پې ورځو پې نو بیا راځئ یا الله خیر خدایا اوره کټي بدمعاشه وایم زما د مخې نه خوښه ګینې ما دې خو دې ووایي که نه چې داسې عمل در سره وکړم چې دا دنیا به یاد ساتي وایم زړقو وایم دا زړ ویښته کې دې نیولي دي په خدای باور وکړه که نه داسې عمل به در سره وکړمه چې دا ویښته به نه په دې 2 میله والوځم اجامت ته به دې ضرورت راځي اورا نظم خالی لاس نیم راغلی ګینې دې کې پوره 10 دانې دي ما دې خو دې ووایي که نه لکه د غلبېل برې سورې سورې کړمه نیکه ډس کوه ډزو څنګه ډز وکړمه والله که ډز کېږي تختکې م پېچلې خو بس وکړه که نه ډز وکړه که نه نه کېږي که نه نو څنګه ډز وکړې اوله نیکه اوله داس کوه پېګله کې که خانه ګرمه کې یو لګېدلي وو اورې راځه چې جنس په سر سره وړه مې ستا سره وایم پته نه لګي وایم پته نه لګي په کوم ځای کې لګېدلې یم خدای رانه دونه غوښې راکړي دي اوس دا پته هم راته نه لګي چې ګولۍ په کوم ځای رانه راځه چې ځانتېري ته یې څه واوره هلته به یې ګورو ووایي ویم بلا وه او برکت یې داسې کار وکړې
وګوره زما را وجود چکه چې زه لګېدلی خو نیم ګرمه کېما وګوره بچې خانه خو زما خیال نه جوړ هغه کټې بدماش لګېدلی دی خدای دې بېخو باسي خو زه لګېدلم خوشحاله به یم خو پلارانو خو هغه لګېدلي خو زما راپسې ورو د پولیسو یو لوی جیت راخطا به بل خوا سبانه غواړي یلکه کټونه څه شو ما د پدې شي بابا تا خدای تباه کړو په دې خو پوهېږې چې بابا ما له 19 روپۍ راکړې ما له 50 روپۍ راکړه چې زه ځان له چپس والم دا ورته نه شي ویلي چې 10 روپۍ خالي پاتې کېږي دا خانه په دې ګاونډ کې واده دی کټونه باغوي وړي ما ته پته راکړه چې کله دا بیماري راغلې هر سړي وروره واده ته بډې داسې والي دي ځکه چې روټۍ خو پکې نشته که نه خانه که خوښه دي یو واده دلې وکړه یو مال وکړه ارزان دي دلم وکړه مالم وکړه په شرف باڼه ولګېده سفر یې د میاشتې پیریانو ضرور نه غواړم چې سفر یې د میاشتې پیریان بچي روړي وایم تو شاته وېږده مې پل د خوشحالو دی شنګ 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 مې دا ګونګرو دی شنګ 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 ډزونه کې ته خو راوړه راوړه ته خو د هغه سړي کلمې ته در وباسم زیرې را باندې کوم یا زیرې را باندې کوم زمونږ په کلي کې هغه معجبینه جینۍ را او ته ډېر زیات خوښ یې ها زه خوښ یم ته نه خوښه ستا دا برید یې صرف خوښ دی واه چې وایم دې برید له خو بیا زه د اوس کې چاړه ورکړم منې که نه منم د ښځه چې خان کټ کړي دي نه دي ګورې اورې زه ورته یاره دې را باندې تېره کړه نوم مې پرېوته ما وی د هغه سړی هسې نه چې په خطا کې په مونږ ډزونه کې څه خرچه م کوه ګورې خانه خرچه بدله درکړم بېغمه چې به ته د خان تعریفونه کوه ورته اورې یاره مننه معجبینه او که نه زه چې پې ورځو خانه او که نه خانه کټي خانه څوک یې جینۍ زه هغه معجبینه یم وای په پیدې احمد خان چې تارې دې چمک وکړو اورې کټي خان ډېر زیات مې خوښ په هغه توپاني بدماش راته ویلي کټي بدماش سره مې ولیدي وژنم وایم زه زما د ټوپک زور نه دی لیدلی او زما د بریتو کمال یې نه دی لیدلی وایم دې بریتو کې به وله ټال واچوم او پنسي به یې کم دله غم مو نه کوي ولې تا ته زمین خان چې مسواک ښکاري چې وې وایم ځه د مخې دې رڼا شه او د نکاح تیارې کوه زه به د سره نکاح تړم زه ډېره ګورې په دغه کې د پسې جنکۍ هم ګرځي ویم نرې باران دې پس بلوړی وانمینه جوانې په نصیب راوړی یما جانانه لاس راکړه چې پاڼه سره خپل خان ما سره راځه بیا به دغې سره لاس ونیسي اورې دا راته ووایه که نه بصیر چې تا خارول هغه مولي خولي ولا خو نه نه کنه توپاني بدماش ګوره ته څوک یې زه معجبینه یم معجبینه او وایه که نه ګورې څه پیغام دې راوړی دی زما خو ډېر زیات خوښ یې او کټې بدماش راته وایي که هغه سره مې ولیدي نو وژنم کوم کټې بدماش هغه د سنډا په شان تک تور هغه برغه نو بیا اورې دغه برید ور یارېږم ښه نن سبا ټول میراثیان هم دغه شان برید پرې خري او دا موره معجبینې ما دې خودي وویل چې دغه څخه بریدونه به په دې اورن کې پانسي کړم زه ځمه نو د مکې که نه چې چای مهربانه اوس کړم ای خبره وره معجبینې آی لو یو یاره بچی ته خو یو کار وکړه چې کټي بدماش پسې ورشه او توپاني بدماش پسې ورشه وی ملک صاحب وایي چې چټ پټ راشه وخت مه ورکوې شابه بچی ورشه شابه زویه بدماشۍ شروع کړي راشي ټیغه ملک صاحب کسانو ته مې سوال جواب کړو دی راځي ښه بچی کښېنه ډېر ښه دی وکړه دغسې بچی دغسې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام کټیا څنګه ښې شکرونه وایم ملک صاحب تا یاد کړو نو بس عالم د خیرانو دا ښه دې وکړل چې رالې ښه دې وکړل تا سره زما ضروري کار دی ښه تابعدار یم ملک صاحب السلام علیکم ملک صاحب توپانیه په خیر رالې څنګه ښې تاسو دواړه فریق ما دې له راوغوښتې چې زه په دې کلي کې امن غواړم جنګ جګړې نه ستاسو په منځ کې چې نن څه مخالفتي هغه به لرې کې ملک صاحب خبره خورې په ګل بدله خو داسې کار دی چې زما په دې کلي کې یو معجبینه جینۍ را او زه ډېر زیات خوښ یم او دا بریتانې دی دا څخه برېتې چې نیولې دې زما په لار کې خنډ دی نو مهرباني کو دته ووایي چې زما د محبت د لارې نه دا خنډتوب ختم کړي کټو ته څه وی وایم ملک صاحب ډېره غلطه خبره وکړه زما د بریتې بیا توهین وکړه دته ګورې ما ویلي چې زما د بریتو به توهین نه کوې او سراسر یې دروغ وایي د دې معجبین زه خوښ یم ځکه چې په دې کلي کې دا برید زما دی د بل چا نشته زه یې په بریتو خوښ یم ځینې تپوس دې وکړه ښه دا خبره دا ده اتې به بچې ورشه هغه معجبین راوله اوس به پته په میدانو لګي ګورو چې د معجبینو څوک وخت په قلار کښېنه ما ته پتر په دې څخه برید هغه څه کې نیخانې ته لاړ شي یو دونه پنډ ویښته روله دې نه به خولې بریدانې هغه په دې ژړو ویښتو څه کوي دا ژړ مخ ته نیولې دی په تا څه کوي په دې بریتو باندې ملکه ودرېدلې غلې کېږه دواړه غلې شئ دا زما ځای دی دا را معجبین ملک صاحب معجبینې زه په دې کلي کې جنګ جګړې نه خوښوم زه امن غواړم چې په دې کلي کې امن وي ستا دا خوښ دی او که دا خای څنګه چې ستا سوچ دی دا زم په دې کلي کې امن غواړم جنګ نه خوښوم زه به فیصله کوم خو چې دې دواړه خپلو کې روغ وکړي ډېره ښه خبره دې وکړه معجبینې ډېره ښه خبره دې وکړه ویما که معجبینې ما ته پرې ښایسته شونډو صرف داسې مو کړې نو مې د اسمان نه به له ستوري راښکته کړم وایم دونه دروغ وایه چې رښتیا کېږي ستا پلار چې دی نو ادرمپایا دونه جوړه کړې چې اسمان نه به پې ستوري راښکته کړي دروغ دي او که معجبین ما ته ووایې چې د اتین را له غوږ راپرېږه په سکونډونو کې بریتو زه د ډېر ښه پېژنم د مونښ هم یارېږې څنګه هلې نیکه دته چې ووایي چپ شئ چپ شئ بس داسې کار وکړئ چې یو بل ته ورغاړو دی او دا زړه نه دا کینه وباسئ نو ټیک ته ملک صاحب چې معجبینه ما ته ووایي داسې زه معجبینې ورته ووایه دواړه روغ وکړې نو بیا خپله فیصله ورومه نو بیا زما او ستا څه پوله پټې دی نو بیا راته ورغاړو مبارک دې شه مبارک توپانیه خدای دې بې خو باسه داسې سوړ بین دله لاړه ته به یې چې ټول عمر د زړکو په صابون لامبلي دي نو تا نه داسې دا تروبین لاړه تا نه خو هم دومره سوړ بین لاړه لکه چې په سر دې د ګډې لم لګوي هلته سړې ګډې ښه نو دا پرېږدی په دې خوشحالۍ کې جشن پکار دی را میدان ته شه لکه چا پکې معجبینې اوس ته څه وایې شابه زما دا فیصله یې چې زه معجبینه نه یم نو